بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مصنف رحم الله د دینه مخکې دا خبره ذکر کړه چې اوزان د ثلاثي مجرد د لس دي چې مستعمل دي. اوزان د رباعي دا خو ډیر دي، احتمال پکې ډیر دی، خو ثقل له وجې نه پرېښودو پنځه مستعمل دي، او د خماسي اوزان دا څلور دي. نو دا خبره ذکر کړه، نورې اوزان ذکر نه کړه، مزید ذکر نه کړه، ځکه چې مزید منحصر نه دي، ځکه هغه په سوونه اوزان جوړیږي. نو په مزیدو کې صرف هغه ذکر کړه چې هغه ډېر مستعمل دي. نو مصنف رحم الله د اصل ابنیو د هغې نه فارغه شو، د هغې ذکر یې وکړو، ځکه چې دا حرف یا به اصلي وي یا به زایدي، یا به مقلوب یا به محذوف یا به صحیح یا به حرف علتي. د هغې نه وروسته بیا د حرکاتو نه بحث وکړو، هغه بحث تیر شو. نو اوس احوال ذکر کوي چې دا موضوع د علم الصرف ده، او احوال دا جمع د حال ده، احوال جمع د حال ده. واحوال الابنیة قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع والامر. احوال د ابنیو کله به د حاجت د پاره راځي. احوال جمع د حال ده، حال یعنی امور عارضه وته، هغه امور چې هغه د عارض د وجې نه راځي. ابنیه دا جمع د بنا ده، او بنا صیغې ته وایي، او صیغه عبارت ده د حروفو او حرکاتو نه، صیغه عبارت ده د حروفو او د حرکاتو نه عبارت ده. نو احوال د ابنیو د دې صیغو چې د دې نه عبارت نه مخکې یو خبره پیژندل ضروري دي چې د احوال د په دوه قسمه دي. احوال د پیژندل ضروري دي، دا په دوه قسمه دي، یو احوال لفظي دي او بل احوال معنوي دي. اول معنوي احوال ذکر کوي، به لفظي ذکر کوي. نو دا حاجت هم په دوه قسمه دی، یو حاجت لفظي دی، بل حاجت معنوي دی. حاجت معنوي فهم د معنی ته وایي، فهم د معنی مطلب دا دی چې کله متکلم محتاجي په فهم د معنی کې د هغې معنی ته محتاجي، او لفظي هغې ته وایي چې په لفظ باندې هغه تلفظ په هغې باندې کیدی شي، په کلمه باندې تلفظ کیدی شي. نو اوس دلته راشه، کله چې د ابنیو دغه بحث وشو، نو اوس د احوالو د ابنیو ذکر کوي د دې ځای کې. نو احوال الابنیه، احوال د ابنیو، اوزان د ابنیو، معنی دا ده چې هغه امور چې هغه عارضېږي صیغې ته، هغه کارونه چې هغه صیغې ته عارضېږي، نو د دې احوال په دوه قسمه دي. یو هغه دي چې عارضېږي د حاجت معنوي لپاره، د حاجت معنوي د متکلم لپاره. نو د دې ځای نه ته واخله تر التقاء الساکنین پورې، التقاء الساکنین پورې دې ځای کې دې ځای پورې څه بیانوي؟ احوال معنوي بیانوي، او د هغې نه وروسته حاجت معنوي، او بیا د هغې نه وروسته درې مثالونه چې ذکر کوي، نو هغه د احوال د حاجت لفظي ذکر کوي، احوال د حاجت لفظي ذکر کوي. نو دې ځای مختصر خلاصه ذهن کې کېنوه چې دا احوال او دا امور چې عارضېږي صیغې ته، نو دا به کله د حاجت معنوي لپاره وي، کله به د حاجت لفظي لپاره وي، او کله به د توسع لپاره وي، او کله به په دې کې تکثیر د ابنیو غرض وي، او کله به دا د مجانست په دې کې مقصدي چې وروستو به راشي که نه، هغه ټکی ذکر کړی دی چې کله به دا د مجانست دپاره وي، او کله به دا د دفع د ثقل لپاره، یعنی ثقل به اوچتی، د ثقل د اوچتولو لپاره به کله ده. وقد تكون للحاجة كالماضي والمضارع. نو دلته اوس دا خبره کوي چې کله به دا امور عارضه لپاره د حاجت معنوي د متکلم په فهم د معنا کې، نو په دې د احوال پسې موقوف څه شی دی؟ لکه ماضي او مضارع شو، ماضي او مضارع په دې پسې موقوف شو. نو اوس کتاب ته وګوره، واحوال الابنیة، او احوال د اوزانو د کلماتو، قد تكون للحاجة، کله به د حاجت معنوي لپاره راغلي، او کله به دا د حاجت لفظي لپاره. دا فرق پکې مونږ ذکر کوو، نه ذکر کړی، ځکه مثالونه په یو ځای باندې راوړي دي، ټول مثالونه په یو ځای باندې راوړي دي. نو اول مثالونه د حاجت لفظي د معنوي، او دویم مثالونه چې کوم دي دا د حاجت لفظي. دې درس کې به انشاءالله مونږ د حاجت معنوي درس مثالونه اخلو. کالماضي لکه ماضي، والمضارع او مضارع. نو ماضي خو هغې ته وایي چې تېره شوې زمانه یې که نه، او مضارع هغې ته وایي چې آینده یا حال زمانه. والامر،
او بل امر. نو ماضی او مضارع کې د خبریت معنی پرته ده او په امر کې هم یو معنی پرته ده چې هغه امر کې څه دی؟ طلب دی. طلب الفعل عن المخاطب، یو چا نه طلب کول دی یو کار، هغه چې په عمل کوي خو آینده زمانه کې به کوي که نه، نو په دې کې د خبر معنی پرته نه ده. نو په دې کې نه د ماضي معنی ده، نه کې د حال معنی پرته ده، بلکې د استقبال معنی په دې کې پرته ده په دې امر کې. و اسم الفاعل و اسم المفعول، بعضی کتابونو کې داسې دي چې و اسم الفاعل والمفعول، او اسم فاعل او اسم مفعول په فاعلیت باندې دلالت کوي. اسم فاعل دا لفظ د اسم فاعل چې دی دا دلالت کوي په فاعلیت، یعنی په کون کې دی او کار، د کار په کون کې باندې، یعنی چا نه صدور د فعل واقع شوی، یا دا چې چا پورې قایم شوی یو فعل، خو کله به دا صدور نه واقع شوی. ګوره دا سو خیالو کې دی ته لکه مات زیدون، زید مړ شو. دلته دا موت چې کوم دی دا د زید نه صادر شوی نه دی، ځکه زید خو موت نشي راوستلی، ځان خو څوک نشي مړ کولی، په مرګ په ځان باندې انسان نشي راوستی، دا د الله په لاس کې دی مرګ. نو دلته دا د موت د زید نه دلته صدور نه دی شوی، بلکې دا په زید پورې قایم شوی دی، دا موت قایم شوی دی په زید پورې. و اسم المفعول او بل اسم مفعول دی. اسم مفعول هغه دی چې په هغې باندې کار واقع شوی دی. د ټولو تعریفونه تاسو پېژندلي دي، وروسته به انشاءالله د دې هر یو شرح راځي. والصفة المشبهه او بل صفت مشبهه، او د اسم فاعل او اسم مفعول نه وروسته دا صفت مشبهه ولې ذکر که؟ ځکه یې ذکر کو چې د دې درجه وروسته ده، او په دې کې صفت مشبهه چې کله کم دی، کله دا په معنی د اسم فاعل راځي او کله په معنی د اسم مفعول راځي، نو ځکه وروسته ذکر که. او صفت ورته د دې وجې نه وایي لکه څنګه چې په فاعل کې معنی پرته ده، معنی پکې د څه پرته ده؟ د صفتیت یو معنی پکې پرته ده که نه، چې دا فاعل دی یو کار کړی دی، نو دا فاعلیت یو صفت دی او مفعولیت هم یو صفت دی. نو وروسته پسې دا صفت مشبه ذکر که د دې وجې نه چې په دې کې یو معنی پرته ده که نه، د صفت والی د اسم فاعل او اسم مفعول په معنی راځي ده، نو دې کې یو معنی پرته ده، دې کې یو معنی پرته ده. او مشبه ورته ځکه وایي چې مشابهت د اسم فاعل او اسم مفعول سره دی. څنګه مشابهت دی؟ هغه داسې مشابهت دی لکه اسم فاعل او اسم مفعول دا دواړه مشتق دي د چا نه؟ د مضارع نه مشتق دي، نو دا هم د مضارع نه مشتق دی، دا هم د مضارع نه مشتق دی، نو هم پکې لفظي مشابهت او هم پکې معنوي مشابهت. وافعل التفضیل، بل هغه نه وروسته افعل التفضیل دی، دا وروسته ذکر که ځکه چې دا دلالت کوي په څه باندې؟ د چا نه یو څه شی صادر شوی یا قایم شوی، دا خو د اسم فاعل معنی شوه که نه ده. نو اسم فاعل نه ځکه وروسته ذکر کړه چې اسم فاعل هغې ته وایي چې هغې کې صدور د فعل راغلی دی یو چا نه، خو دې کې یو معنی وکړه، دلته معنی پکې دا وکړه چې زیادت معنی پکې وکړه، چې دې کې زیادت راغلی نسبت غیر ته، په نسبت سره غیر ته په دې کې زیادت راغلی. او دا خو ته بار بار دا خبره اورېدلې ده چې اسم تفضیل هغې ته وایي چې هغه دلالت کوي په زیادت د معنی د فاعلیت باندې په نسبت سره غیر ته، په نسبت سره د فاعلیت معنی پکې پرته ده، خو زیادت د معنی د فاعلیت پکې دا معنی پکې پرته ده چې زیادت پکې پروت دی نسبت سره نورو ته. والمصدر یو بل مصدر دی، او لکه مصدر اوس صدور د فعل د دې نه راغلی، صحیح شو که نه؟ دا مشتق منه وي، دې کې به حدوث معنی پرته وي. و اسم الزمان والمکان، او هغه دوه اسمونه د زمان او مکان، صیغه به یوه وي خو کله به په یو معنی استعمالیږي او کله به په بله معنی استعمالیږي. والآلة یو بله آله ده، آله د سببیت د پاره راځي. والمصغر یو بل مصغر دی، صغر یصغر تصغیر لفظي معنی یو شی وړوکی کول، مصغر اسم مفعول صیغه ده، نو په دې کې وړوکوالی راوستی شوی، چا پکې وړوکوالی راوستی. بله معنی په دې مصغر کې دا د ترحم هم پرتی، لکه نوح علیه السلام قرآن کې راځي که نه، یا بنی ارکب معنا، یا بنیه، بنیه دلته مصغر کلمه استعمال کړې ده، یعنی د رحم معنی پکې پرته ده. کله د ادب د پاره هم راځي، لکه یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی په اصل کې اوبی دی، نو دې کې دا معنی نه ده چې زما پلار ګوټي یې که نه، د ادب معنی پکې پرته ده. اوس ابتی کې اصل کې اوبی دی،
هکې به تعلیل دغه اوس وخت نیسي. او دې کې ټول حروف د کلمې راځي، په مصغر کې ټول حروف د کلمې راځي. ځکه دا قاعده ته بار بار په صرف کې ویلې ده چې جمع مکسره او تصغیر واپس کوي شي خپل اصل ته. نو اصل ته چې واپس شو نو ټول حروف پکې رال کنه، اصل ته چې واپس شو نو په کلمه کې ټول حروف رال، ټول حروف پکې یو ځای رال. والمنصوب والجمع، او بل منصوب د یو شی نسبت کول، یعنی یا نسبتی پس وروسته وتړه نو دا نسبت شو، لکه پاکستان وروسته پس یا وتړه پاکستانیون، بشاور بشاوریون، او دغه شانته یا نسبتی پس تړه نو هغه منصوب شو. والجمع بل لکه جمع شوه، جمع دلالت په ډیرو باندې کوي، هغې ته وایي چې په ډیرو دلالت کوي. نو دا دې ځای پورې شو، هغه اقسام ذکر کړل چې هغه حاجت معنوي، حاجت معنوي پکې وي. د دې نه وروسته به حاجت لفظي چې کوم ځای کې راځي نو هغه به ذکر کوي انشاءالله سبحانه وتعالى. والتقاء الساکنین دې ځای نه به پر روان درس کې شروع کوو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.